أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل ورتويا نبي صلى الله عليه وسلم يهود تويا من كان عدوا لجبريل هغه څوک چې وي دښمن د جبريل عليه السلام. نو د جبريل عليه السلام دښمني دا د الله دښمني ده او دا انسان کافر دی او دا تباه و برباد دی. فإنه ځکه چې یقینا دا جبريل عليه السلام نزله نازل کړی دی دا قرآن کریم، یعنی راوړی دی دا قرآن کریم د الله د طرف نه، د بره طرف نه، على قلبک ستا په زړه باندې، بإذن الله د الله تعالی په اذن باندې، مصدقا لما بین یدیه په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی دا کتاب د قرآن، لما بین یدیه د هغه کتابونو چې د ده نه مخکې وو، وهدن او هدایت دی، وبشرا او بشارت او زیری دی، للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. نو داسې کتاب چې د الله د طرف راوړی دی، د الله په اذن راوړی دی او داسې صفات لري، یا څوک بیا هم د جبریل سره دښمني کوي نو هغه د الله دښمن دی. من کان عدوا لله، من کان څوک چې عدوا لله دښمن د الله تعالی، وملائکته او د ملائکو د الله تعالی، ورسوله او د پیغمبرانو او د استازو د الله تعالی، وجبریل او میکالا او خصوصا د جبریل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام. فإن الله عدو للکافرین، یقینا الله تعالی دښمن دی د کافرانو، دا خلق کافر دی او الله د هغو دښمن دی. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ولقد انزلنا او یقینا نازل کړي دی منګه، الیک تا ته ای نبی صلی الله علیه وسلم، آیات بینات آیاتونه واضحه او روښانه ښکاره آیاتونه، وما یکفر بها او کفر نه کوي په دې آیاتونو باندې الا الفاسقون مگر فاسقان او نافرمانه خلق. او کلما عاهدوا عهدا، ایا هر کله چې وعده وکړي دا اهل کتابو دا یهود، عهدا څه وعده، نبذه نو هغه غورځوي، فریق منهم یوه ډله د دوی نه، یعنې ماتوي او په هغه وعده باندې وفا نه کوي. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې اکثر د دوی ایمان نه راوړي. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته، رسول من عند الله، رسول د الله د طرف نه چې محمد صلی الله علیه وسلم دی، مصدق لما معهم داسې پیغمبر چې هغه تصدیق کوونکی دی، لما معهم د هغه کتابونو چې د دوی سره وو، نبذ نو وغورځاوه، فریق من الذین اوتوا الکتاب یوې ډلې د هغو کسانانو نه، اوتوا الکتاب چې ورکړه شوی و کتاب، کتاب الله وی غورځاوه د الله تعالی کتاب، وراء ظهورهم وروسته د شاګانو خپلونه شاته وغورځاوه، د الله د کتاب خیال یې ونه ساته، د الله په کتاب عمل ونه کړ، ځکه د الله په کتابونو کې دا خبره ذکر شوې وه چې تاسې به په آخري پیغمبر باندې ایمان راوړئ، نو په دې پیغمبر یې ایمان رانوړ، نو دا داسې شو لکه د الله کتاب چې شاته غورځولی. کأنهم لا یعلمون، لکه چې دوی د الله تعالی په کتاب باندې نه پوهېږي، سره د دې نه چې پوهېدل په دې خبره باندې چې دا پیغمبر برحق پیغمبر دی او زموږ په کتابونو کې د دې پیغمبر حقانیت ذکر و، نو کله چې ایمان پر رانوړ د دې معنا دا شوله چې د الله کتاب شاته وغورځوه، لکه دوی چې د الله په کتاب باندې نه پوهېږي. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کله چې انسان د الله تعالی کتاب پرېږدي نو الله تعالی د جزا ورکوي چې الله تعالی په خوشي خبرو باندې، په بیکاره شیانو باندې الله تعالی مصروفوي، نو دوی په سحر او په جادوګرۍ باندې مصروفه شو. واتبعوا ما تتلو الشیاطین او تابعداري وکړه دوی، کله چې د الله کتاب شاته وغورځاوه نو تابعداري وکړه ما د هغه قسم سحر او جادو، تتلو الشیاطین چې لوسته به شیطانانو، علی ملک سلیمان په زمانې د پادشاهي د سلیمان علیه السلام کې،
هغه سحر چې شیطانانو به خلکو ته تعلیم ورکاوه د سلیمان علیه السلام د حکومت او د بادشاهي په زمانه کې، او د دې سحر نسبت به دوی د ظالمانو سلیمان علیه السلام ته کاوه چې دا د هغه علم دی علیاذ بالله. نو الله د سلیمان علیه السلام براءت ذکر کوي. الله فرمایي وما کفر سلیمان، او کفر نه و کړی سلیمان علیه السلام، یعنی سحر نه و کړی، ځکه په سحر باندې عمل کول او سحر کول دا کفر دی او سلیمان علیه السلام د دې نه بیزاره دی. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړی و. څنګه کفر کړی و؟ یعلمون الناس، تعلیم ورکاو خلکو ته السحر، د سحر او د جادو. وما انزل على الملکین، دا خو یو قسم سحر شو چې دوی د هغه پسې روان شو. اوس الله بل قسم سحر ذکر کوي چې یوازې په دې سحر باندې اکتفا ونه کړه او د دغه بل قسم سحر تابعداري هم وکړه. وما انزل، او تابعداري وکړه د هغه قسم سحر، د هغه سحر انزل چې نازل شوی و علی الملکین، په دوه ملائکو باندې، ببابل، د بابل په ښار کې چې دا په عراق کې یو ښار و، هاروت و ماروت، چې د دې ملائکو نومونه هاروت او ماروت و. هاروت و ماروت چې الله د کوم سحر دپاره رالیږلي وو چې امتحانان خلکو ته تعلیم ورکاوه، نو د هغه سحر پسې هم روان شو. وما يعلمان من احد، ښه نو ملائک الله د سحر دپاره څنګه رالیږلي وو؟ نو الله فرمایي چې دا الله فقط د امتحان دپاره رالیږلي وو، چې الله دوی رالیږلي وو دوی خلکو ته د سحر تعلیم ورکاوه. نو او دا خبره هم کوله چې موږ د الله د خوا نه د امتحان دپاره رالیږل شوي وو، څوک په دې عمل کوي څوک یې نه کوي، څوک کفر کوي څوک یې نه کوي. وما يعلمان، او تعلیم به نه ورکاوه د دواړو ملائکو د سحر من احد هیڅ چاته، حتی یقولا، تر دې چې ویلې به انما نحن فتنة، یقینا منګه یوازې فتنه او امتحان یو د الله تعالی، منګه یوازې د الله د خوا نه د امتحان دپاره رالیږل شوي وو. فلا تکفر، نو کفر مه کوه، دا کوم سحر چې موږ بیانوو په دې باندې عمل مه کوئ، ځکه په دې باندې عمل کول کفر دی. فیتعلمون، نو زده کاوه به دوی منهما د دې دوه ملایکو نه ما هغه سحر، هغه قسم سحر، یفرقون چې جدایي به یې راوستله به د هغه په وجه باندې، بین المرء و زوجه، په مابین د سړي او د هغه د مېرمنې کې، د ښځې او د خاوند په منځ کې به یې جدایي راوستله. وما هم بضارین به، وما هم، او نو دوی بضارین ضرر ورکوونکي، به په دې سحر باندې، من احد هیڅ چاته، الا باذن الله، مگر د الله تعالی په ارادې باندې، د الله په اذن باندې، د الله په تکویني اذن باندې. که الله پکې اثر نه وی اچولی نو دوی په دې باندې هیڅ هم نشو کولی. ویتعلمون، او زده کاوه به دوی ما یضرهم ولا ينفعهم، هغه سحر یضرهم چې دوی ته به ضرر ورکاوه، ولا ينفعهم، او دوی ته هیڅ فایده نه ورکوله، خالص ضرر و، خالص نقصان و، او هیڅ فایده پکې نه وه. ولقد علموا، دوی به په دې خبرو نه پوهېدل چې دا ناروا دی. الله فرمایي چې نه، دوی سره د دې نه چې په دې پوهېدل چې دا کفر دی، په دې باندې انسان د ایمان نه وځي، خو بیا هم د دنیوي مقاصدو دپاره زده کاوه او په دې عمل کاوه، د پیسو د ګټلو دپاره او هسې د شرارت خورولو دپاره. ولقد علموا، او یقینا دوی پوهېدل په دې خبره باندې، لمن اشتراه، خامخا من اشتراه، هغه څوک چې واخلي دغه سحر، یعنی خپل ایمان خرڅ کړي، د خپل ایمان په مقابل کې دا سحر واخلي، داسې تجارت وکړي، ما له، نه به یې د ده دپاره فی الآخرة، په آخرت کې، من خلاق، هیڅ برخه د ثواب، په آخرت کې به د جنت هیڅ بوی هم ونه ویني، یعنی کافر به شي په دې باندې، ځکه دا یوازې د کافر دپاره دا جزا الله ورکوي چې په جنت کې هغه دپاره هیڅ حصه نشته. نو دوی په دې پوهېدل چې په دې باندې انسان کافر کېږي، لیکن بیا هم زده کاوه، په دې عمل کاوه. ولبئس، او خامخا ډېر بد دی، ما هغه شی، یعنی هغه سحر، شرو چې خرڅ کړي وو دوی، به د هغه مقابل کې، انفسهم خپل ځانونه، یعنی د خپلو ځانونو حصې خرڅې کړي وي په آخرت کې، چې د اجر او د ثواب کومې حصې دي په جنت کې، د دې سحر په مقابل کې هغه خرڅې کړي وي. نو دا ډېر بد شی دی. الله فرمایي لو کانوا یعلمون،
کاش کې دوی صحیح پوهېدلی په داسې پوهې سره چې دوی ته فایده ورکړې وای. دوی خو په دې خبره پوهېدل خو لیکن دغه پوهه یې داسې وه لکه د نه پوهې په شان، لکه چې نه پوهېږي. نو ځکه الله وایي لو کانوا یعلمون، دا لو یا تمنایه ده یا شرطیه ده. که لو تمنایه شي نو داسې معنا یې کېږي لو کانوا یعلمون، کاش کې دوی په دې خبره پوهېدلی د دې په حقیقت باندې چې دا څومره نقصاني شی دی. یا لو کانوا یعلمون که لو شرطیه شي، که چېرته دوی پوهېدلی په دې خبره باندې د دې په نقصاناتو باندې، یعنې که زړه ته یې دا خبره کوزه شوې وای بیا به یې دا کار نه کوو. ولو انهم آمنوا واتقوا، په آخر کې الله تعالی دوی ته د توبې ترغیب ورکوي، د توبې دروازه بیا هم خلاصه ده. الله فرمایي ولو انهم، که چېرته دوی آمنوا ایمان راوړي، ځکه په دې سحر باندې کافر شوي دي، واتقوا او تقوا اختیار کړي، د سحر نه، د کفر نه، د ګناهونو نه ځان وساتي، لمثوبة من عند الله، خامخا هغه ثوابونه من عند الله چې د الله د خوا نه ورکول کېږي دوی ته، خیر، هغه ډېر غوره او بهتر دي دوی ته د دغو پیسو میسو نه چې دا د سحر او د جادوګرۍ په مقابل کې ګټي. لو کانوا یعلمون، کاش کې دوی پوهېدلی، یا که دوی پوهېدلی نو دوی به که زړه ته یې دا خبره کوزه شوې وای، هسې خو پوهېږي، که د دې خبرې مقصد یې زړه ته کوز شوی وای نو دوی به دا کار بیا نه کوو. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. د دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې د یهودو بعضې شبهات او بعضې اعتراضونه وو، نو الله د هغو جوابونه کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري او د رسالت صدق الله تعالی ذکر کوي چې دا الله برحق پیغمبر دی. نو کوم اعتراضونه چې دوی کول، هغه د هغه اعتراضونو جوابونه الله تعالی ذکر کوي. اول اعتراض د خلکو د جبرئیل علیه السلام باره کې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوی څو پوښتنې وکړې چې موږ ستا نه څه پوښتنې کوو چې دا پوښتنې د پیغمبر نه بغیر بل څوک نشي جوابولی، که د دې پوښتنو جواب دې راکړه بیا موږ تا باندې ایمان راوړو. نو پوښتنې وکړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ. نو بیا په آخر کې ورته وویل چې موږ یوه پوښتنه هم پاتې ده، که دا پوښتنه دې جواب کړه نو بیا به موږ خپل تصمیم نیسو چې ستا خبره ستا تابعداري وکړو او که ستا نه جدا شو. نو بیا دا پوښتنه یې وکړه چې من ولیک من الملائکة، په دې ملایکو کې ستا دوست څوک دی، هغه څوک چې تا ته وحي راوړي دا کوم ملک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل جبرئیل علیه السلام دی. نو دوی ورته وویل چې جبرئیل علیه السلام چې دی نو بیا موږ ستا خبره نه منو، ځکه هغه زموږ دښمن دی، هغه همیشه دپاره عذابونه راوړي. که میکائیل علیه السلام تا ته وحي راوړلی بیا موږ ستا تابعداري کوله. نو الله تعالی د دې خبرې جواب کوي. الله فرمایي قل، ورته وفرمایي ای نبی صلی الله علیه وسلم، من کان عدوا لجبرئیل، هغه څوک چې یا دی عدوا دښمن لجبرئیل، د جبرئیل علیه السلام دپاره. نو د جبرئیل علیه السلام د دښمنۍ دپاره هېڅ کومه معقوله وجه نشته ده، هېڅ کومه وجه نشته ده، هېڅ کوم دلیل نشته دی چې یو څوک د هغه سره دښمني وکړي. یا دا دی چې هغه انسان هلاک و برباد دی، تباه و برباد دی، هغه کافر دی، هغه د الله دښمن دی. ولې؟ ځکه فإنه نزله على قلبك، ځکه چې یقینا جبرئیل علیه السلام نزله نازل کړی دی دا قرآن کریم علی قلبک، ستا په زړه باندې نازل کړی. دا معنی چې جبرئیل علیه السلام دا قرآن کریم د بره نه ښکته ته تا ته راوړی دی باذن الله، د الله تعالی په اذن باندې. جبرئیل علیه السلام خو دا کتاب د الله په اذن راوړی دی، هغه خو د الله تعالی استازی دی، هغه د الله رسول دی، الله را لېږلی دی. نو د هغه سره دښمني د هغه د مرسل سره دښمني ده، د یو چا د استازي سره دښمني، د یو چا د نماینده سره دښمني، دا په حقیقت کې د هغه سره دښمني ده. جبرئیل علیه السلام پخپله نه دی راغلی، الله را لېږلی دی. چې یو څوک د هغه سره دښمني کوي، د دې معنا دا ده چې هغه د الله دښمن دی، هغه د الله سره دښمني کوي. فإنه نزله، یقینا هغه نزله نازل کړی دی، یعنې راوړی دی دا قرآن کریم د بره نه کته ته، علی قلبک، ستا په زړه باندې. اول د الله د کتاب اثر په زړه باندې، دا کتاب د زړونو کتاب دی چې انسان په زړه کې دې ته ځای ورکړي. لکه دلته هم الله فرمایي علی قلبک، او په سورة شعراء کې هم الله فرمایي وإنه لتنزیل رب العالمین، او دا قرآن کریم نازلول د رب العالمین ذات دی. نزل به الروح الامین،
هغه نازل کړی دی، راوړی دی د بره نه کته ته روح الامین چې جبریل علیه السلام دی علی قلبک ستا په زړه باندې. نو اول د قرآن کریم اثر په زړه باندې کېږي. انسان باید په دې کې قرآن کریم ته په زړه کې ځای ورکړي. انسان د قرآن کریم په معناګانو کې سوچ او فکر باید وکړي. دا د تدبر کتاب دی. باذن الله، د الله تعالی په اذن باندې، د الله په امر باندې. اذن د الله تعالی دوه قسمه دی. یو د الله تعالی تشریعي اذن دی چې د هغه سره د الله رضا او د الله محبت هم تړلي دي، لکه دلته د الله تعالی تشریعي اذن مراد دی. یو د الله تعالی تکوینی اذن دی چې هغه د الله ارادې ته وایي، لکه وروسته وما هم بضارین به من احد الا باذن الله، مگر د الله په اذن باندې ضرر ورکي. دا سحر هغه د الله تکوینی اذن دی، یعنې د الله اراده چې د هغه سره د الله رضا شرط نه ده چې خامخا به الله په هغه راضي همي. نو د الله په اذن دا قرآن راوړی دی. نو د هغه سره دښمني ده، الله سره دښمني ده. او بله خبره الله ذکر کوي چې د قرآن سره داسې کتاب راوړی دی مصدقا لما بین یدیه وهدى وبشرى للمؤمنین. په دې آیت کې الله تعالی دوه خبرې ذکر کوي. همیشه دپاره باطل پرسته انسانان چې کله اعتراض کوي نو دوه قسم اعتراضات کوي. یو قسم اعتراضات په متن باندې کوي، بل قسم اعتراضات په سند باندې کوي. لکه یو د حدیث متن دی، د حدیث الفاظ دی، بل د حدیث سند دی. نو یا په سند باندې اعتراض کوي او یا په متن باندې اعتراض کوي. لکه دا د یهودو صفت و چې د قرآن کریم په سند باندې اعتراض وکړه، ځکه د قرآن کریم سند د الله او د الله د پیغمبر په منځ کې جبریل علیه السلام و. دا د الله او د الله په منځ کې سند دی، د الله د پیغمبر په منځ کې سند دی. لکه د یهودو اولاد روافض، هغوی هم په صحابه باندې اعتراضات کوي، ځکه چې زمونږ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې سند صحابه دي. نو صحابه باندې چې کله اعتماد ختم شي نو په ټول دین باندې اعتماد ختمیږي، علیاذ بالله. نو همیشه د روافض په د احادیثو په سند باندې اعتراض کوي. صحابه کرام مبارک علیاذ بالله نامناسبه خبرې کوي. یا لکه بعضې منکرین حدیث، هغوی د هغه محدثینو باره کې خبرې کوي چې موږ ته حدیث نقل کړي دي، لکه د امام بخاري رحمه الله باره کې، د نور محدثینو باره کې خلکو ته په زړه کې شکونه اچوي. نو دا په سند باندې اعتراض دی، دا د یهودو عمل و. نو اول کې الله تعالی د جبریل د سند توثیق وکړه چې ګوره دا سند قوي سند دی. جبریل علیه السلام داسې څوک نه دی چې دا خبره د ځان راوړي، د قرآن د ځان راوړي، بلکې دا د الله د طرف راغلی دی. او په الله تعالی په سورت نجم کې او په سورت تکویر کې هم د جبریل علیه السلام توثیق کړی دی. هلته الله فرمایي چې انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین. دا قرآن کریم د داسې استازي وینا ده، کریم چې هغه عزتمند دی، ذي قوة او د قوت والا دی، ذي قوة عند ذي العرش د مالک د عرش په نیز باندې، مطاع داسې څوک دی چې دغه خبره منل کیږي او امانتدار دی، امین دی، هغه خائن نه دی. هلته الله تعالی د جبریل علیه السلام توثیق ذکر کړی دی، ځکه سند مهم دی. او بل په متن باندې اعتراض کوي. الله دا خبره ذکر کوي که د قرآن کریم هر چا راوړی، تاسې د قرآن کریم متن ته وګورئ، د قرآن کریم محتوا ته وګورئ. دا د دې صفات والا کتاب دی، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو بین یدیه چې د قرآن نه مخکې و، وهدى او سراسر هدایت دی، وبشرى او زیری دی للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره. که څوک عقلمند انساني نو که داسې کتاب ورته څوک بیان کړي، ولو که د هغه دښمن هم یې هغه قبلوي چې په انسان کې عقل وي، چې داسې ښایسته صفتونه پکې مصدق دی، هدایت دی او بشارت دی، نو بیا چې یو چا کې عقل وي هغه داسې کتاب مني او د دې کتاب تابعداري کوي. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا. اوس الله عامه خبره ذکر کوي. من كان عدوا لله، هغه څوک چې هغه دښمن د الله تعالی دی، وملائکته او د ملائکو د الله تعالی، ورسوله او د استازو د الله تعالی. د الله سره دښمني دا ده چې څوک د الله تعالی نه انکار وکړي، د الله سره شریکان مقرر کړي، د الله تعالی دین نه اعراض وکړي، دا د الله سره دښمني ده. د ملائکو سره دښمني دا ده چې څوک ملائکو ته د هغو سپکاوی وکړي، د هغو تحقیر او توهین کوي، په هغو باندې ایمان نه راوړي. د الله د پیغمبرانو سره دښمني هم دغه ده، ایمان نه پرې راوړي، د هغو مخالفت کوي، د هغو سره دښمني کوي، د هغو استخفاف کوي، علیاذ بالله.
څوک چې دښمن د الله تعالی دی او ملایکته او د ملایکو د الله تعالی او رسوله او د استازو د الله تعالی د الله د پیغمبرانو، که هغه بشري پیغمبران دي او که هغه ملکی رسول دي، لکه هغه ملائک چې الله یې رالیږي هغه هم په دې کې داخل دي. و جبریل او میکالا، او خصوصا جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام. اگر چې جبریل او میکائیل په دې مخکې ملایکو کې داخل وو، په رسولو کې هم داخل وو، لیکن دا الله تعالی خاص ذکر کړه د هغو د شرافت لپاره چې ملایکو کې دا هغه ډېر عزتمن ملایک دي. بله دا چې بحث په دوی کې روان و، یهودو دا خبره کړې وه که جبریل علیه السلام وحی، که میکائیل علیه السلام وحی راوړلی بیا موږ ستا خبره منله، خو دا چې جبریل یې راوړي نو ځکه موږ ستا خبره نه منو. نو الله د هغو خاص ذکر وکړه. نو څوک چې د الله او د الله د ملایکو د پیغمبرانو او خصوصا د جبریل او د میکائیل دښمنان وي، فإن الله عدو للکافرین، نو یقینا الله تعالی دښمن دی د کافرانو. عربي کې دا قانون دی چې کله یو شی په اسم ظاهر باندې ذکر شي بیا وروسته په ضمیر باندې ذکر کیږي. نو اصل کې داسې الفاظ د قواعدو تقاضا وه چې فإن الله عدو لهم، څوک چې د الله او د الله د ملایکو د پیغمبرانو دښمن دی نو الله د هغو دښمن دی. پښتو کې موږ داسې وایو نو الله د هغو دښمن دی، لیکن الله د هغو په ځای باندې للکافرین ذکر کړ، نو الله د کافرانو دښمن دی. اندامره چې دا کافران دي، په دې باندې انسان کافر کیږي چې هغه د ملایکو سره او د الله د استازو سره دښمني کوي. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، اوس الله د دې خبرې ذکر کوي که د خلک قرآن مني که نه مني، نو دا د قرآن نقصان نه دی، دا په خپله د دوی نقصان دی. ولقد انزلنا، او یقینا نازل کړي دي موږ الیک تا ته ای نبی صلی الله علیه وسلم آیات بینات، آیاتونه واضحه. دا داسې واضح آیاتونه دي چې په خپله د قرآن د حقانیت لپاره دلیل دی. که انسان د قرآن کریم په آیاتونو کې سوچ او فکر وکړي نو د قرآن کریم د حقانیت لپاره بل هیڅ دلیل ته ضرورت نشته دی. یوازې خپله د قرآن کې سوچ کول دا د قرآن د حقانیت دلیل دی. لیکن بیا هم چې څوک نه مني، وما یکفر بها، او کفر نه کوي په دې آیاتونو باندې، الا الفاسقون، مگر فاسقان او نافرمانه. نو څوک چې په دې باندې کفر کوي دا د هغو خپل مشکل دی، دا د قرآن مشکل نه دی. او کلما عاهدوا عهدا، په دې آیت کې الله تعالی د اهل کتاب او د یهودو بل خباثت ذکر کوي چې همیشه دپاره دوی وعدې ماتوي. که دوی د الله سره وعدې کړي دي او که دوی د الله د بندګانو سره کوم وعدې کړي دي، د دوی عادت دا دی چې همیشه دپاره عهد شکني کوي، وعدو باندې وفا نه کوي. او کلما عاهدوا، ایا هر کله چې وعده وکړي دوی عهدا څه وعده، نبذه، غرزوي هغه وعده، شاته غرزوي، فریق منهم، یوه ډله د دوی نه، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې اکثر د دوی ایمان نه راوړي. د دوی عادت دا دی چې دوی همیشه دپاره کله وعدې کوي نو اکثر په دې کې وعدې ماتوي، وعده باندې وفا نه کوي. لکه الله تعالی د دوی په کتابونو کې د دوی نه وعده اخیستې وه چې په آخري پیغمبر باندې به ایمان راوړي. کله چې دا پیغمبر الله راولېږه نو دا وعده الله سره پوره نه کړه، وعده یې شاته وغورځوله. بله دا د مخکې آیت کې چې شان نزول کې مې ذکر کړ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده کړې وه که تا زموږ د دې سوالونو جوابونه وویلې موږ به تا باندې ایمان راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو سوالو ته جوابونه وویلې لیکن بیا هم ایمان را نه وړ. او بله دا ده چې همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کومې وعدې کړې وې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو مدینه کې د یهودو سره دا معاهده وکړه چې د مدینې به په شریکه باندې دفاع کوو، که څوک په مدینه باندې حمله کوي نو موږ تاسې به په شریکه باندې دفاع کوو، یو بل باندې به تعرض نه کوو. لیکن دغه وعده یې ماته کړه. په غزوه احزاب کې هم دغه یهود د مشرکانو ملګري شو، د مسلمانانو په مقابل کې وعده یې ماته کړه. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو کوشش یې وکړه، په خیبر کې ورته زهر ورکړه. بنو نذیر کوشش کاوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو درنده تیږه راوغورځوي او په شهادت یې ورسوي. نو همیشه دپاره تر قیامته پورې د یهودو صفت دا دی چې هغوی په وعده باندې وفا نه کوي. اوس وخت کې هم چې کله اوربند وکړي نو خپل اوربند ته وفادار نه وي. مسلمانانو سره چې همیشه دپاره دوی کله اوربند کړی دی نو په خپله وعده باندې نه دي پاتې. ولما جاءهم رسول من عند الله، او هر کله چې راغی دوی ته رسول من عند الله، پیغمبر د الله تعالی د طرف نه، مصدق لما معهم، داسې پیغمبر چې هغه تصدیق کوونکی دی، لما معهم،
د هغه کتابونو چې د دوی سره دي. یعنې دا پیغمبر کومې نوې خبرې نه کوي، کوم نوی دین دوی ته نه بیانوي، بس مخ خبرې چې د دوی پیغمبرانو کولې د دوی په کتابونو کې وي، نو دا پیغمبر همغه خبرې کوي. لکه الله تعالی په سورة احقاف کې فرمایي قل ما كنت بدعا من الرسل، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو ته ووایه چې زه کوم ناشنا پیغمبر نه یم، کوم نوی پیغمبر نه یم چې زما نه مخکې دا خبرې چا نه کړي، دا خبرې فقط زه کومه. د ټولو پیغمبرانو همدغه دعوت و، همدغه خبرې وي. نو دا د دې تقاضا کوي چې باید که د دوی په خپلو پیغمبرانو باندې په خپلو کتابونو باندې ایمان وای، نو دا پیغمبر باندې به هم ایمان لرلی، ځکه دا تصدیق کوونکی دی مسلمه معهم د هغه کتابونو چې دوی سره وو. نبذ فریق من الذین، نبذ نو وغورځاوه، فریق من الذین یوې ډلې د هغو کسانانو نه اوتو الکتاب چې ورکړل شوی د کتاب الله د الله تعالی کتاب یې وغورځاوه وراء ظهورهم وروسته د شاګانو خپلونه، یعنې ډېر لرې زیات لرې ګزار کړه، وروسته د شاګان د شاته ډېر لرې وویشته د الله کتاب. کأنهم لا یعلمون، لکه دوی چې د الله تعالی په کتاب باندې نه پوهېږي. دلته مراد د کتاب د الله تعالی نه تورات دی، تورات یې شاته وغورځاوه. څنګه یې شاته وغورځاوه؟ د دې نه مقصد دا نه دی چې تورات یې راواخیسته او داسې شاته حسن وغورځاوه. امام بغوی رحمت الله علیه په معالم التنزیل کې د امام شعبي نه دا خبره نقل کړې ده چې امام شعبي وایي کانوا یقرؤون التورات ولا یعملون بها، دوی به تورات لوسته خو په تورات باندې به عمل نه کاوه. او سفیان ابن عیینه فرمایي ادرجوها في الحرير والديباج وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها فذلك نبذهم. دې خلکو تورات د ابریشمو په غلافونو کې په پوښونو کې پوښ ورکړه، دومره عزت د تورات کاوه ظاهرا چې د ریښمو په پوښونو کې پوښ ورکړه، او د سپینو د سرو زرو د سپینو زرو په اوبو باندې په هغه کې لیکل وکړه، نو دومره قدر یې کاوه، لیکن عمل یې ورباندې نه کاوه. فذلك نبذهم، دغه د عمل نه کول دا د الله کتاب شاته اچول دي. نو مسلمانان هم د الله د کتاب د قرآن کریم ظاهرا څونه احترام کوي، خو لیکن د عمل نه کول د دې نه قرآن کریم تعبیر کړی په نبذ باندې چې د الله کتاب شاته وغورځاوه. د الله په کتاب باندې عمل نه کول دا د الله کتاب شاته غورځول دي. کأنهم لا یعلمون، لکه دوی چې د الله په کتاب باندې بالکل نه پوهېږي، سره د دې نه چې د الله د کتاب عالمان دي، خو لیکن دا د عمل نه کول دا داسې دي لکه دوی چې د الله په کتاب باندې نه پوهېږي او د الله کتاب یې شاته غورځولی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اوس الله د دې خبرې ذکر کوي، دا د الله تعالی سنت دی، د الله تعالی عادت دی. کوم قوم چې د الله تعالی کتاب پرېږدي، هغه کتاب چې هغه الله تعالی د انسانانو د سعادت لپاره، د انسانانو د نیکبختۍ لپاره رالیږلی دی، نو کوم انسانان چې دا کتاب پرېږدي نو الله عز وجل په داسې شیانو مصروفوي، په بېهوده شیانو باندې، په بېفایدې شیانو باندې، په نقصاني شیانو الله تعالی مصروفوي. لکه دا یهود چې الله تعالی په سحر او په جادو باندې مصروفه کړه، الله د کتاب په ځای باندې د جادوګرۍ او د سحر پسې لاړه. لکه ډېر خلک دي چې هغه د الله کتاب ته توجه نه کوي، په ډېرو مدرسو کې د الله کتاب صحیح نه لوسته کېږي، په منطقو باندې، په دې فلسفو باندې، په دغو شیانو باندې مصروفه وي. یا کوم خلک چې د قرآن نه وایي، قرآن تلاوت نه کوي، د قرآن سره تعلق نه ساتي، نو په دې غلطو فلمونو باندې، په دې انټرنیټ باندې او په دې شیانو باندې الله تعالی مصروفه کړي. د انسان وخت په خوش شیانو باندې تېرېږي، بېهوده شیانو باندې. دا د الله سنت دی چې انسان کله قرآن پرېږدي، د الله کتاب پرېږدي، نو الله تعالی یې په بېکاره شیانو باندې اخته کوي. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. الله په دې کې دا خبره ذکر کوي چې د الله کتاب یې کله پرېښوده نو د دوه قسمه سحر پسې روان شو. یو هغه سحر چې د سلیمان علیه السلام په زمانې کې شیطانانو د هغه تعلیم ورکاوه، بل هغه سحر چې الله تعالی د امتحان په شکل باندې د دوه ملایکو په واسطه باندې رالیږلی و چې خلکو ته تعلیم ورکاوه، او دا خبره هم کوله چې تاسې به په دې باندې عمل نه کوئ، ځکه په دې باندې عمل کول کفر دی، لیکن بیا به هم د خلکو زده کاوه او په دې به یې عمل کاوه. او په ضمن کې دلته د بلې شبهې جواب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې دوی بل اعتراض کاوه چې ته یو طرف ته سحر ته کفر وایې او بل طرف ته سلیمان علیه السلام په پیغمبرانو کې حسابوې، سره د دې نه چې سلیمان علیه السلام ساحر و علیاذ بالله او هغه پیغمبر نه و. نو الله د دې خبرې جواب کوي. الله د سلیمان علیه السلام براءت ذکر کوي چې هغه ساحر نه و، بلکې دا سحر شیطانانو کو، شیطانانو د دې تعلیم ورکاو او سلیمان علیه السلام دا کار نه دی کړی. دا په دروغو باندې د ظالمانو
سلیمان علیه السلام ته نسبت کړی. واتبعوا او روان شول دوی کله چې د الله کتاب شاته وغورځاو نو روان شول دوی او تابعداري وکړه. ما تتلو الشیاطینو د هغه سحر او جادو تتلو الشیاطینو چې هغه بلوسته شیطانانو یعنی تعلیم به ورکاو علی ملک سلیمانه په زمانې د پادشاهي د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام. د سلیمان علیه السلام په زمانې کې دغه ساحران او جادوګران ډېر زیات وو. شیطانانو جنات همیشه دپاره شیطانان د دې خبرې کوشش کوي چې انسانان ګمراه کړي او د ټول نه غټه ګمراهي دا ده چې په جادو په سحر کې خلک واقع کړي. نو په هغه زمانه کې به د انسانانو دا عقیده ساتله چې پیران په غیب باندې پوهېږي، جنات په غیب باندې پوهېږي او د سحر او د جادوګرۍ کتابونه یې لیکلي وو او د هغه سحر او جادو تعلیم به یو بل ته ورکاوه. سلیمان علیه السلام په تفسیرو کتابو کې دا خبره لیکلې، امام بغوي دا خبره لیکلې عالم التنزیل کې. سلیمان علیه السلام دغه د سحر او د جادوګرۍ کتابونه راجمع کړه او دا یې د خپل تخت لاندې یا هر ځای کې چې دفن یې کړه، په داسې یو ځای کې دفن کړه چې د نظر لاندې څوک یې راونه باسي، نامعلومه ځای کې دفن کړه. نو کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو نو شیطانان خو همیشه دپاره د موقع نه استفاده کوي. نو شیطان د انسان په شکل کې دوی ته راغی او دوی ته دا خبره کوله چې سلیمان علیه السلام چې تاسې باندې د پاچاهي کوله نو زه د پاچاهي هغه سبب تاسې ته ښیم چې تاسې باندې ولې حکومت کوو چې دا دومره شیان تابع وو. الله تعالی سلیمان علیه السلام ته هوا تابع کړې وه، تخت به په هوا باندې الوته، مرغان ورته الله تابع کړي وو، جنات ورته الله تابع کړي وو. نو وایي د دې وجه دا ده چې دغه سحر او جادو یې کوله او په دې باندې ټول شیان ورته مسخر شوي وو. او که تاسې نه منئ دا کتابونه تاسې وګورئ، ما کتابونه راوایستل. نو د هغه نه وروسته انسانان دوه قسمه شو، دوی دا د سحر او جادوګرۍ پسې نور روان شو، سحر او جادو په دې کې نور هم زیاته شوه. نو بعضې کسانو ویلي چې سلیمان ساحر و او بعضې کسانو د دین په نوم باندې دا کار روان کړ چې سلیمان خو ښه سړی و، سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر و، ښه سړی و. نو دغه سحر چې دی دا ښه علم دی، دا ښه شی دی. نو د دین په نوم باندې جادوګري روانه کړه. لکه نن سبا هم چې جادوګرانو ته خلک ملایان وایي، یا څوک چې مریض شوی ملا ته ورغلی وم، ملا زموږ ستاسې په اصطلاح کې د دین عالم ته وایي. نو جادوګرانو ته هم خلک ملایان وایي، ملا ته ورغلی وم. د دین په نوم باندې خلکو دا کارونه روان کړي دي او تر اوسه پورې سلیمان علیه السلام ته د ظالمان د سحر نسبت کوي. د سحر کتابونو باندې لیکلي نقش سلیماني علیاذ بالله، یعنی دا معنی چې دغه منحوس علم چې علم نه دی، دا جهل دی، د دې نسبت سلیمان علیه السلام ته کوي. نو الله د سلیمان علیه السلام براءت ذکر کوي چې نه داسې نه وه، دا د شیطانانو کار و. وما کفر سلیمانو او کفر نه وکړی سلیمان علیه السلام، هغه سحر نه وکړی او د سحر تعلیم خلکو ته نه ورکړی، ځکه په سحر باندې عمل کول دا کفر دی. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړی و. څنګه کفر کړی و؟ یعلمون الناس السحر، تعلیم به ورکاو خلکو ته د سحر تعلیم ورکول دا کفر دی. د دې آیت نه معلومیږي، په دې آیتونو کې تقریبا 5 دلایل په دې خبره باندې دلالت کوي چې په سحر باندې عمل کول، د سحر تعلیم ورکول دا کفر دی. یو دغه لفظ دی وما کفر سلیمانو، او سلیمان علیه السلام کفر نه وکړی. دې نه معلومیږي چې الله د سحرانو تعبیر په کفره وکړه، داسې ونه ویلی چې وما سحر سلیمانو او وما کفر سلیمانو، سلیمان کفر نه وکړی، معنا چې سحر کفر دی. دا وروسته ولکن الشیاطین کفروا، شیطانانو کفر کړی او یعلمون الناس السحر، چې خلکو ته د سحر تعلیم ورکاو. دریم دلیل ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق، دوی په دې پوهېدل که څوک دغه سحر واخلي، د جادوګري واخلي او دا غوره کړي، په آخرت کې به د هغه د ثواب هېڅ حصه نه وي، جنت کې به د هغه بالکل ځای نه وي. نو جنت کې خو د هغه چا ځای بالکل نشته چې هغه کافر دی. او دارنګه ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر، ولو انهم آمنوا، الله تعالی فرمایي که چېرته د خلکو ایمان راوړی وی، الله دوی ته د ایمان دعوت ورکوي. دې معنا دا ده چې دوی کافر شوي دي او که په دې کافر شوي دي. نو په دې آیتونو کې دا مسله ده چې آیا ساحر کافر دی که نه ده. دې مسله کې د علماو اختلاف شته دی. بعضې علما تفصیل کوي چې سحر څو قسمه دی، بعضې اقسام د سحر کفر ته رسیږي
او بعضې اقسام د سحر او کفر نه دی، لکه امام شافعي رحمة الله علیه تفصیل کوي، او جمهور علما امام ابو حنیفه رحمه الله، امام احمد، امام مالک رحمة الله علیهم هغوی وایي ساحر کافر دی. خو دا نزاع لفظي نزاع ده، اصل کې کوم چې واقعي سحر دی هغه کفر دی، او کوم چې واقعي سحر نه دی اصل د لاس چالاکي ده، دا د لاس چالاکي چې بعضې خلک کوي، نو دا ظاهرا دې ته سحر ویل کېږي، خو لیکن دا کفر نه دی، دا ګناه کبیره ده او کفر حد ته نه رسېږي. او کوم چې هغه اصلي سحر دی، په اصلي سحر کې خامخا ساحران د شیطانانو نه کومک غواړي، ساحران د شیطانانو د کومک نه بغیر مخکې نشي تللی. ساحر چې ساحر جوړیږي نو ساحر په اول سر کې شیطانان خو همیشه کوشش کوي چې انسانان ګمراه کړي. دا بعضې خلک وایي چې ما پیران تابع کړي مې دي، مسخر کړي مې دي. پیران د چا مسخر کېږي نه، بلکې پیران دی مسخر کوي. دغه شیطانان پیران ده، شیطانان جنات، دوی چې کوم کار کوي چې د خلکو ګمراه کول دي. دغه ساحر په انساني جامه کې د ده نه شیطان جوړ کړي او دی بیا خلک ګمراه کوي. یعنې شیطان د شیطان په جامه کې، د جن په جامه کې انسانان دونه په اسانه نشي ګمراه کولی لکه څونه چې دغه مجسم شیطان یې ګمراه کوي. دغه ساحر چې هغه د انسان په جامه کې مجسم شیطان دی، او شیطانان هغه وخت کې د ده کومک کوي چې کله دی کفر وکړي. سحر د شیطانانو د کومک نه بغیر مخکې اثر نه کوي، ځکه دی بعضې اقوال او بعضې افعال وایي، بعضې افعال کوي، بعضې اقوال وایي. سحر معنا ځینې اقوال او ځینې افعال خبیثه چې د نفوسو خبیثه و د خوا نه صادریږي او په هغه باندې بعضې تأثیرات مرتب کیږي. نو دا کلمات چې وایي یا دا بعضې کارونه چې کوي نو دا د شیطانانو په فرمایش باندې کوي. بیا شیطانان اثر کوي، یا مثلا په انسان باندې راشي، هلته انسان مریض کوي، هم سحر اثر هم لري، انسان قتل کوي، حتی انسان مریض کوي، د انسان عقل اخلي او د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راولي، دا کارونه کوي. نو شیطان کومک کله کوي؟ شیطان ته چې کله د ساحر رشوت ورکړي، که ساحر رشوت ورته ورنه کړي نو د رشوت نه بغیر شیطان کار نه کوي، د ده په خدمت کې نه، د ده ته خدمت نه کوي، د ده ته کار نه کوي تر څو چې رشوت ورنه کړي. رشوت یې څه شی دی؟ رشوت یې دا دی چې اول دی په الله باندې کفر وکړي. دې وجې نه ساحران څو پورې چې کفر ونه کړي، شرک ونه کړي، الیاذ بالله د قرآن کریم استخفاف او اهانت ونه کړي او نور داسې شرکي کارونه ونه کړي، ځکه سحر زده کېږي په داسې نجسو پلیتو ځایونو کې. نو بیا دغه نه وروسته چې کله دی کافر شي او الیاذ بالله د قرآن کریم اهانت او سپکاوی وکړي، بیا دغه نه بعد شیطانان دغه ملګري شي، دی بیا هغه اقوال او افعال ترسره کوي، یا بعضې خبرې، بعضې منترې وایي، یا ځینې کارونه کوي، بیا شیطان ورته کار کوي. نو ځکه دا قسم سحر کفر دی. او د ساحر جزا په اسلام کې قتل دی. حدیث کې راغلی دی حد الساحر ضربة بسیف، د ساحر جزا دا ده چې هغه په توره باندې ووهل شي. او د صحابه کرامو نه ثابته ده، صحابه کرامو د ساحرانو د قتل امر کړی دی. عمر فاروق رضی الله عنه باره کې دا خبره ثابته ده. بجالی ابن عبید وایي كتب عمر ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. عمر فاروق رضی الله عنه خپل عمالو ته لیکلي وو چې تاسې هر ساحر سړی او هر ساحره ښځه قتل کړئ. نو بجالی ابن عبید وایي چې فقتلنا 3 سواحره، نو موږ 3 جادوګرې ښځې قتل کړې. د حفصه رضی الله عنها نه نقل ده، ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها انها امرت بقتل جاریه لها سحرتها، چې هغې دا امر کړی و چې د هغې ووینځوه، په دې باندې سحر کړی و، د هغې د قتل امر یې کړی و، نو قتل شوه. دارنګه د جندب رضی الله عنه نه دا خبره نقل ده. امام احمد رحمة الله علیه فرمایي چې صح عن 3 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د پیغمبر د 3 صحابو نه دا خبره ثابته ده چې هغوی د ساحرانو د قتل امر کړی دی. چې دغه 3 صحابه عمر فاروق دی، حفصه رضی الله عنها، جندب رضی الله عنه. دارنګه د عثمان رضی الله عنه نه دا خبره نقل ده، د عبدالله ابن عمر نه نقل ده، د قیس ابن سعد ابن عباده نه دا خبره نقل ده. نو تقریبا په مجموع کې د 6 صحابو نه دا خبره نقل ده چې هغه د قاتل د ساحر د قتل امر کړی دی. نو د ساحر جزا ده چې هغه به قتل کیږي چې کله دغه سحر ثابت شي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لیکن شیطانانو کفر کړی و. يعلمون الناس السحر، چې تعلیم ورکاو خلکو ته د سحر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. دغه آیت په تفسیر کې علماء مختلف اقوال لیکلي دي، خو لیکن هغه خبرې داسې ډېرې دقیقې نه دي.
د دې آیت دقیق تفسیر دا دی چې دغه ما عطف دی په ما تتلو باندې، واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا ما انزل. یعنې الله بل قسم سحر ذکر کوي، یوازې په دې سحر باندې د خلکو اکتفا ونه کړه. دا د سحر په محبت کې دومره غرق و چې هر ځای کې چې به دوی ته سحر معلوم شو دوی به ورپسې تلل او د هغه تابعداري به یې کوله. یوازې په دغه سحر باندې دوی اکتفا ونه کړه. سلیمان علیه السلام هغه کتابونه راجمع کړي وو او دا امر یې کړی و چې که دې نه وروسته زه خبر شوم چې داسې څوک پیدا شو چې هغو دا خبره کوله چې جنات په غیب باندې پوهېږي، نو زه به د هغه څټ ووهمه. نو بیا شیطانانو دا کتابونه راوایستل او خلکو ته دا ښکاره کړه چې سلیمان علیه السلام خو علیاذ بالله ساحر و. نو یو د هغه قسم سحر تابعداري کوله، بل وما انزل علی الملکین او تابعداري کړې وه، روان شول دوی ما انزل علی الملکین د هغه سحر پسې چې هغه نازل شوی و په دوو ملایکو باندې ببابل د بابل په ښار کې، هاروت او ماروت چې د یو نوم هاروت ته د بل نوم ماروت و. دا ملایک الله تعالی د څه دپاره رالیږلي وو؟ د سحر د تعلیم دپاره. دې باره کې خو بعضې تفسیرو یوه قصه لیکلې ده، اوږده قصه ده او حقیقت نه لري، لیکن زه به یې ځکه بیان کړم مختصره چې دا تفسیرو لیکلې ده. بعضې خلک یې بیانوي، وایي کله چې د انسانانو دا ګناهونه دا اسمان ته پورته کېدل چې انسانان ګناهونه کوي دا خبرې، نو ملایکو وویل چې دا انسانان څومره بدبخته خلک دي چې دا ګناهونه کوي. نو الله تعالی ورته وویل چې ما خو په انسانانو کې هغو ته مې نفس ورکړی دی، هغو ته مې خواهشات ورکړي دي. که دغه نفس او خواهشات او شهوت تاسو ته درکړمه نو تاسې به هم دا ګناهونه وکړئ. وایي ملایکو وویل چې نه موږ داسې نه کوو. وایي بیا ورته الله تعالی وویل چې تاسې په خپل منځ کې یو دوه کسان انتخاب کړئ چې هغه تاسې کې تقواداره کسان یي. نو هاروت و ماروت یې انتخاب کړه. یو دریم کس هم ښودلی چې یو بل کس هم انتخاب کړه، خو بیا هغه بل کس وایي نو دوی درې واړو کې نفس او شهوت واچول. هغه بل کس پښیمانه شو او هاروت و ماروت دا ځمکې ته الله راکوز کړه. بیا کله چې راکوز شو نو په دې کې یوه ښځه راغله، ورته زهرا نومېدله، وایي زهرا په نوم باندې یوه ښځه وه. نو دې هاروت و ماروت علیاذ بالله د هغو نه د هغې نه د بدکارۍ تقاضا وکړه. هغې ورته ویل چې نه تر هغه پورې داسې دا کار نه کومه چې تر څو پورې تاسې دې بت ته سجده ونه کوئ، تر څو تاسې قتل ونه کوئ، شراب پراته وه د شراب ونه څکئ، شراب یې مو څکل او بت ته سجده مو وکړه او قتل یې مو وکړه علیاذ بالله. بیا د هغه نه بعد الله ورته وویل چې تاسې اختیار دی چې تاسې د دنیا جزا غوره کوئ که د آخرت جزا. وایي دوی ورته ویل چې موږ د دنیا جزا غوره کوو. نو بابل کې یوه څا ده، په هغه څا کې د ژبې نه راځوړند دي. نو دا خوشې دروغ کیسې دي. او زهرا اسمان ته پورته شوله، ستوری شو. نو دا هسې دروغ کیسې دي. علامه الوسي رحمة الله علیه په روح البیان کې روح المعانی کې دا خبره لیکلې، تفسیر روح المعانی کې من اعتقد في هاروت وماروت انهما ملكان ارتكب جريمة فقد كفر بالله تعالى العظيم. چا چې د هاروت و ماروت باره کې دا عقیده وساتله چې دا دوه ملایکو ارتكب جريمة او داسې ګناه یې کړې ده، نو ده په الله تعالی باندې کفر وکړ. ځکه چې الله د ملایکو باره کې دا خبره ذکر کړې په قرآن کریم کې چې ملایک د الله تعالی معصوم مخلوق دی. لا یعصون الله ما امرهم، هغوی د الله تعالی نه فرمانی نه کوي په هغه څه کې چې الله ورته امر وکړي. ملایک معصوم دي، د الله نه فرمانی نه کوي، ګناه نه کوي. نو دلته څو ګناهونه نسبت ملایکو ته وکړه. یو خو دا دی چې الله ورته ویلې چې که تاسې ته نفس و شهوت درکړم تاسې به هم ګناهونه وکړئ. دوی ویلې چې نه کوو. نو د الله د خبرې تکذیب یې وکړه. الله د خبرې تکذیب کفر دی علیاذ بالله. بل د شرک نسبت ورته کوي چې بت ته سجده وکړه، شراب یې وڅکل او زنا یې وکړه او قتل یې وکړه. دا ټولې خبرې دا دروغ خبرې دي. دلته حقیقت دا دی چې الله تعالی دغه دوه ملایک رالیږلي وو او خلکو ته د سحر تعلیم ورکاوه. د څه دپاره رالیږلي وو؟ یا خو دا د دې دپاره چې خلک د سحر او د معجزې فرق وکړي. ځکه د ساحرانو همیشه دپاره ساحران خلکو ته ځان داسې ښکاره کوي په دې خپلو خوارقو باندې دا کوم ناشنا کارونه چې خلکو ته ښکاره کوي چې ګوره موږ کمال والا خلک یو. لکه نن زمانې کې هم دغسې ده، ډېر خلک دي چې هغه ساحران دي، سحري کارونه کوي او دا خلکو ته خپل کمالات معرفي کوي چې موږ کې دا کمال دی، موږ د الله نیکان بندګان یو چې داسې کارونه کوو موږ. نو دې لپاره چې خلک د سحر او د معجزې فرق وکړي نو الله دوی راولېږل. او بله دا ده چې دې لپاره الله راولېږل چې خلکو ته سحر بیان کړي چې دغه سحر دی، دا شی سحر دی
او دا ګناه ده او د دې ګناه نه تاسې ځان بچ کړئ. د دې مثال داسې دی لکه یو عالم چې خلکو ته د سود باره کې تشریح کوي چې دغه قسم معامله دا قسم معامله دا سود دی او دا ناروا ده. د دې مقصد دا نه وي چې خلکو ته دعوت ورکوي چې دغه معامله سود ده نو تاسې وکړئ. مقصد دا دی چې دغه سود دی دا ناروا ده تاسې دې نه ځان وساتئ. دغه شراب دی دغه شکل باندې یو شی جوړ شي دا شراب دی نو تاسې دا مه څه کوئ، الله دا حرام کړي دي. دوی هم دقسې په دغه شکل باندې خلکو ته د سحر وضاحت کاوه دې لپاره چې خلک ځان ځینې وساتي. او بله مهمه خبره چې قرآن ذکر کړې ده الله دوی د امتحان دپاره رالیږلي وو. الله رالیږلي وو چې دغه سحر تاسې بیان کړئ دې لپاره چې خلک امتحان کې واقع شي، څوک په دې عمل کوي څوک یې نه کوي. لکه خپله قرآن دا خبره ذکر کړې ده وما يعلمان من احد او تعلیم به نه ورکوه دوی دواړو من احد هیڅ چاته د سحر تعلیم به یې نه ورکوه حتی یقوله تر دې چې وبه یې ویلې انما نحن فتنة یقینا موږ یوازې فتنه یو، یعنې یوازې د امتحان سبب یو، موږ یوازې الله د امتحان دپاره رالیږلي یو. فلا تکفر نو کفر مه کوه، یعنې عمل مه کوه په دې سحر باندې، د سحر مه زده کوه، په سحر باندې عمل مه کوه، ځکه د سحر زده کول او په سحر باندې عمل کول دا کفر دی نو دا مه کوه. نو سره د دې نه چې الله دا خبره ورته کوله الله فرمایي فیتعلمون نو زده کاوه به دوی منهما د دې دو ملایکو نه ما هغه سحر یفرقون چې جداوالی به راوسته دوی به د هغه په وجه باندې بین المرء په مابین د سړي کې و زوجه او د هغه د ښځې کې، د سړي او د ښځې په منځ کې به جدایي راوستله، د هغو منځ کې به تفریق راوسته. لکه اوس زمانې کې هم دغه سحر دا عام دی، دا کوډګر او جادوګر چې خلک د ملایانو په نوم باندې یادوي همدغه قسم سحرونه کوي، ټول عمر یې بس همدغه کاري. وما هم بضارین او دې نه معلومیږي چې سحر اثر کوي. دا بله مسله ده چې آیا سحر اثر کوي که نه کوي، د سحر دپاره اثر شته که نشته دی. نو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې سحر دپاره اثر شته دی. معتزله و عقیده دا ده چې سحر اثر نه کوي. صحیح خبره دا ده چې سحر اثر کوي، لکه دغه آیت کې دې نه معلومیږي ما یفرقون به بین المرء و زوجه چې د ښځې او د خاوند په منځ کې به جداوالی راوسته. سحر اثر دې نه معلومیږي سحر اثر کوي، البته د الله تعالی په اذن باندې چې الله وغواړي اثر کوي، چې الله ونه غواړي لکه وروسته وما هم بضارین به او نه دي دوی ضرر رسونکي په دې سحر باندې من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر د الله تعالی په اذن باندې، د الله په ارادې باندې چې الله ونه غواړي نو خپله د سبب هیڅ اثر نشي کولی، د اسباب اثر نشي کولی، او چې الله پکې اثر واچي نو بیا دا سحر اثر کوي. او دلته مراد د اذن نه د الله تعالی تکویني اذن دی، یعنې الله په دې خوشحاله نه دی لیکن د الله اراده یې پکې شته ده، محبت او رضا یې پکې نشته ده. یو د الله تعالی شرعي اذن دی، الله په شرعي لکه مخکې ذکر شو نزله على قلبك باذن الله، هلته مراد د اذن نه د الله تعالی شرعي اذن دی. د الله په شرعي اذن کې د الله تعالی اراده هم شته ده او د الله رضا هم پکې شته، او په دې کې د الله اراده شته او د الله رضا پکې نشته، الله په دې خوشحاله نه دی. نو دې نه معلومیږي سحر اثر کوي، حتی سحر انسان قتل کوي او سحر انسان مریضوي، او سحر د انسان په عقل باندې اثر کوي، انسان لیونی کوي، او سحر د انسانانو په تعلقاتو باندې اثر غورځوي. لکه دلته د ښځې او د خاوند په منځ کې جداوالی راوستل، د ورونو په منځ کې جداوالی راوستل، د خپلوانو منځ کې جداوالی راوستل، دا تاثیرات لري. او امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې د کعب الاحبار دا اثر نقل کړی دی چې هغه دا خبره کوله لولا کلمات اقولهن لجعلتني يهود حمارا. یو څه کلمات دي که دا کلمات ما نه ویلې نو یهودو به زما نه خر جوړ کړی و. چا ورته ویلې چې کلمات کوم کلمات دي؟ نو هغه ورته ویلې چې أعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. دا کلمات ویلې. نو دې نه معلومیږي چې سحر اثر کوي. کوم کسان چې وایي چې سحر اثر نه کوي دا فقط یو خیالي شی دی، هغه استدلال کوي په دغه آیت باندې چې موسی علیه السلام باره کې الله فرمایي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، چې د موسی علیه السلام په خیال کې دا راتلله د
د دې ساحرانو د سحر د وجه نه انها تسعى چې دا ماران دي منډې وهي. نو دې معنا دا نه ده چې ټول اقسام د سحر تخیل دی. بعضې اقسام د سحر داسې چې هغه د انسان په قوت خیالي باندې اثر کوي، لیکن داسې اقسام د سحر هم شته چې هغه واقعي اثر لري. لیکن د اثر معنا دا نه ده چې دا جایز دی. لکه شراب اثر کوي، انسان کې نشه پیدا کوي، لیکن د هر شي د تاثیر معنا دا نه ده چې دا جایز دی. یو حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې اوه خرما وي، عجوه خرما وي، سهار کې وخوري، لم يضره سم ولا سحر، نو په دغه ورځ به زهر او سحر په ده باندې اثر ونه کړي. نو ګوره د سحر ذکر د زهر سره یو ځای کړی دی. زهر خو اثر کوي، نو سحر هم اثر کوي. او قرآن کې الله فرمایي چې ومن شر النفاثات فی العقد، او زه پناه نیسمه په الله تعالی سره من شر النفاثات، د شر د هغو پوکي کوونکو زنانو نه، ساحرانو نه، فی العقد چې په غوټو کې پوکی کوي. ساحران چې کله سحر کوي نو په غوټو کې چف او کف کوي. نو الله د هغو د شر نه مې بچ وساتي. دې نه معلومیږي اثر کوي چې الله دا خبره ذکر کړې. نو سحر اثر کوي. وما هم بضارین ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الله فرمایي ويتعلمون، او زده کاوه به دوی ما يضرهم، هغه سحر يضرهم چې ضرر به ورساوه دوی ته، ولا ينفعهم، او دوی ته به هیڅ فایده نه ورکوله. لکه مخکې مې دا خبره وکړه، انسان چې کله د الله تعالی کتاب پرېږدي او د الله کتاب سره تعلق نه ساتي، الله دغه جزا ورکوي چې انسان الله تعالی په داسې شیانو باندې مصروفوي چې هغه بې فایدې شیان وي، چې انسان ته هیڅ فایده نه ورکوي. یا به هسې انټرنیټ باندې مصروفه، یا به په سحر باندې انسان مصروفه کېږي، یا په داسې بې فایدې علمونو باندې، هغه بې فایدې علمونه چې هغه کې هیڅ د دنیا او د آخرت فایده نشته ده. لکه ډېر خلک په دې فلسفو باندې، په دې منطقو باندې، په دې شیانو مصروفه دي. ټول عمر بس په دې کې تیر شي، آخر په دې کې مړ شي. ټول عمر د الله د کتاب سره هیڅ تعلق نه وي. دا د الله د خوا نه عقوبت دی، د الله د خوا نه جزا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د داسې علم نه پناه غوښتله، څلور شیان نه پناه غوښتله: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الله تعالی زه پناه غواړم په تا سره د هغه علم نه چې هغه بې فایدې علم دی. الله د بې فایدې علم نه مې وساتي، او د هغه زړه نه چې هغه په هغه کې خشوع نه وي، عاجزي پکې نه وي، او ومن قلب لا، ومن نفس لا تشبع، او د هغه نفس نه چې هغه مړیږي نه، ومن دعوة لا يستجاب لها، او د هغه دعاګانو نه چې هغه نه قبلیږي. دا د الله د خوا نه عقوبت دی چې ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، چې د الله کتاب یې پرېښوده او زده کوي دوی هغه شی يضرهم چې دوی ته نقصان ورکوي، ولا ينفعهم، او دوی ته هیڅ فایده نه ورکوي، هیڅ فایده پکې نشته ده. په دې شیانو کې ځینې شیان داسې چې بعضې څه نه څه فایده هم پکې، لیکن په دې کې الله فرمایي چې هیڅ فایده نشته ده. ولقد علموا، او یقینا دوی پوهېږي په دې خبره باندې، لمن اشتراه، خامخا هغه څوک چې وایخسته دغه سحر، یعنې دا یې غوره که، هغه ایمان یې خرڅ که، خپل د دې مقابل کې ایمان خرڅ که، د ایمان مقابل کې دا واخسته. ځکه یا به انسان ایمان ساتي، یا به سحر کوي. چې سحر زده که او سحر باندې عمل وکړي نو ایمان یې خرڅ که. نو الله فرمایي که څوک داسې وکړي، ما له، نه به یې د ده دپاره فی الآخرت، په آخرت کې، من خلاق، هیڅ حصه د ثواب، په آخرت کې به د جنت هیڅ بوی هم ونه ویني. نو دې نه معلومیږي چې دا سحر زده کول دا کفر دی. ځکه دا د کافر دپاره، کافر به جنت ته بلکل نه ځي. یو چا په زړه کې چې د ذرې په اندازې باندې ایمان هم وي، بالاخره جنت ته به ځي، جنت کې به دغه حصه وي. ولبئس ما، او خامخا بد دی هغه شی، یعنې هغه سحر، شروا به چې خرڅ کړي دي دوی د هغه په مقابل کې، انفسهم، خپل ځانونه څنګه، یعنې د خپل ځانونو هغه حصې د ثواب په جنت کې چې د کومې د ثواب حصې دي، هغه حصې خرڅ کړي دي د دې په مقابل کې، او دا یې اخیستی دی چې سحر دی. لو کانوا یعلمون، ای کاش کې دوی په دې خبره پوهېدلی چې دا څومره غټ نقصان دی. یا لو کانوا یعلمون، که دوی په دې پوهېدلی نو دا کار به یې نه و کړی. دلته سوال دی چې مخکې الله وویل چې ولقد علموا، دوی په دې پوهېږي چې دا غټ نقصان دی زموږ، که دا موږ زده کړو او په دې عمل وکړو نو په آخرت کې هم ثواب نشته دی، هېڅ برخه د جنت نشته. دلته وایي چې لو کانوا یعلمون، که دوی پوهېدلی، نو ظاهرا د دې آیت وروسته مخکې منځ کې تعارض معلومیږي، لیکن تعارض نشته دی. دلته لو کانوا لقد علمون معنا دا چې دوی په دې خبره مسله خو پوه وه، دا مسله ورته معلومه وه،
لو كانوا یعلمون نه معنا دا ده چې دغه علم د دوی زړه ته نه و کوز شوی، دا علم د دوی فایده وانه خستله. او عالم چې کله د خپل علم نه فایده وانه خلي ينزل منزله الجاهل، هغه د جاهل په شان دی. نو ځکه الله فرمایي چې دوی داسې دي لکه جاهلان، لکه نشي پیږي. ولو انهم امنوا واتقوا، په اخر کې الله تعالی هغوی ته د توبې ترغیب ورکوي. د قرآن کریم ترتیب دی چې همیشه دپاره هر چاته الله تعالی د توبې چانس ورکوي. ولو انهم، او که چېرته دوی آمنو ایمان راوړی وای، دې نه معلومیږي چې په دې سحر باندې دوی کافر شو، نو ایمان راوړی وای، واتقوا، او تقوا یې اختیار کړې وای، ځان د سحر نه، د کفر نه، د شرک نه بچ کړی وای. لمثوبة من عند الله، خامخا هغه ثوابونه او هغه بدلی من عند الله چې د الله له طرفه دي او دوی ته ورکول کېږي، خیر، هغه ډېرې بهتره دي دوی ته د دغه سحر نه. دا ساحران چې سحر کوي خو خامخا د سحر مقابل کې دا کوډې موډې په دې خاطر کوي، خلک د دې مقابل کې پیسې اخلي، خلک پیسې ورته ورکوي. نو الله فرمایي که چېرته په دې پوهېدلی، که ایمان راوړی وای او تقوا یې اختیار کړې وای، نو کوم ثوابونه چې الله په آخرت کې دوی ته ورکوي هغه د دغو پیسو نه دغه دنیا کې چې کوم شی د سحر په مقابل کې دوی لاسته راوړي د دې نه ډېر بهتر ورته. لو کانوا یعلمون، ای کاش کې دوی پوهېدلی، یا که چېرته دوی پوهېدلی نو دوی به ایمان راوړی وای او تقوا به اختیار کړې وه. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.